تیاتر یو له ډېرو لرغونو هنرونو لکه موسیقي لکه شعر دی، خو له خپل ډېر لرغونتوب سره خپل اهمیت لا تر اوسه ساتلی دی او ډېرو نوو هنري شکلونو لکه سینما یا تلویزیونونو چې مختلفو تفریحي او ښکلاییزو ایجاداتو د وړاندې کولو لپاره اسانې وسیلې دي، بیا هم ونه څه کړی چې د تیاتر اهمیت او درنښت او مقام راټیټ کړي. په نوره دنیا کې د نورو هیوادونو په فرهنګي پالیسیو کې تیاتر د سینما او د موسیقي او ادبیاتو په څېر ځانګړی اهمیت ورته ورکول کېږي. زه فکر نه کړم په اروپا کې یا په امریکا کې یا د آسیا په پرمختللو هیوادونو کې به داسې ښارونه نه وي چې هغوی به نه یوازې یو تیاتر بلکې څو تیاترونه ونه لري. د کوچنیانو تیاتر به وي، د کومیډي تیاترونه به وي، نور تیاترونه به وي. په زړه پورې دا ده چې داسې نندارې شته دی 400 کاله مخکې، لکه د شکسپیر یا د هغې نه وروسته د مولیر یا د لرغوني یونان. داسې تیاترونه دي چې تر اوسه پورې خلک په هماغه مینه چې 400 کاله وړاندې لیدل یا 1000 کاله وړاندې لیدل یا د دې نه زرګونه کلونه وړاندې هماغسې لیدونکي په شوق څاري او د نندارې په پای کې ننداره کوونکي د هغوی هغه اجرا کوونکي په چکچکو او په شاباسیو بدرګي. ښاغلی شینواری، اروپا یادوي تاسې، په اسیا او اروپا کې به یو څه فرق شته د تیاتر په حصه کې. تیاتر د اروپا له فرهنګ سره، د اروپا له تاریخ سره بیخي ډېر اخښلی دی. اوس موږ که د یونان تمدن او فرهنګ مطالعه کوو، هلته پکې تیاتر ډېر بنیادي عنصر دی. فرضاً ارسطو وایي چې په ادبیاتو کې ډېر مهم ژانر تراژدي ده. د تراژدي خو د تیاتر په ذریعه وړاندې کېده، یا کمیډي د تیاتر په ذریعه وړاندې کېده. یا په لرغوني روم کې میدانونه به وو، ښارونه به میدانونه لرل، هلته به د تیاتر پارچې وړاندې کېدې. موږ وایو شیکسپیر د انګریزي ژبې تر ټولو لوی شاعر دی یا د دنیا یو ډېر لوی شاعر دی، خو د چې کوم شاعري کړې ده هغه یې تر ډېره حده د تیاتر لپاره کړې ده. ډرامې د شعر په ژبه لیکلي دي. نو د اروپا په تاریخ کې خو اهمیت ډېر زیات دی، لیکن که د اروپا له تاریخه تیر سو، اصلا د انسان کلچر خو له اساطیرو پیلېږي، د انسان پوهه له اساطیرو پیلېږي. په اساطیرو کې د حرکات یي، جادوګرۍ کې په اساطیرو کې، په ابتدایي باورونو کې حرکات یي، تمثیلونه یي. موږ دا هم ویلی سو چې تیاتر د انسان بیخي په خټه کې دی، لکه څنګه چې اساطیر د موږ له لاشعوره نه ځي. که زموږ له شعوره لاړ سي، زموږ په لاشعور کې خو یې ځاله وي. څه فکر کوئ؟ آیا دا نظریه منئ چې تیاتر اصلا زموږ په خټه کې دی، دا تمثیل، دا تقلید؟ دا بیخي دقیقه ده. دا د شکسپیر خبره ده چې انسان فطرتاً لوبغاړی زیږېدلی دی، دا ژوند خپله تیاتر دی. په اروپا کې تیاتر لرغونی تاریخ لري او بیا وروستۍ 2 پېړۍ چې په ادبیاتو کې نوي ژانرونه زیږېدلي دي، معاصر ناول او معاصره لنډه کیسه. همداسې تیاتر هم خپلې بڼې بدلې کړي دي. له بده مرغه چې آسیا ته دغه تجربې همزمانه نه وې، ډېرې وروسته راغلي دي او هغسې چې لازمه وه دغه تجربې دلته ښې نه دي پلي شوي. که افغانستان ته راسو، کله چې په یونان کې ډراماتیک هنر په اوج کې و، په هغه وخت کې مقدوني سکندر په افغانستان باندې، په اریانا باندې، په لرغونې اریانا باندې حمله وکړه او یونانیان دلته ډېره سول په 4مه میلاد مخکې پېړۍ کې، او ګریکو بودیک تمدن یې جوړ کړو، یوناني بودایي تمدن دلته راغی. نو موږ حدس وهلی سو، بلکې په باور سره ویلی سو چې موږ حتی په هغه وخت کې تیاترونه لرل. اته ځینې نظریې دا وایي چې دغه د رستم او سهراب قصه دا د شاهنامې تر ټولو بنیادي داستان او داستانونه دا له یغو یوناني درامو متاثر دي چې له سکندر سره د یوناني تمدن د انتقال په وخت راغله دلته. چون یونانیانو په لرغوني افغانستان باندې حکومت کوو، نه په اوسني ایران باندې، په پیړیو پیړیو دلته وو، دلته دوی ډېر رسول. نو موږ ویلی سو چې د شاهنامې په قصو باندې هم دغه وخت افغاني فرهنګ چې له یوناني سره مکس شوی و اثر کړی دی. یا بیا ډېر وروسته کله چې د شاه شجاع په وخت کې دلته هغه راغلل اروپایان، دغو په اثارو کې هم لولو، دغو په خاطرو کې، په نوشتو کې چې پاته دي، دوی به دلته کله کله د تیاتر نندارې هم وړاندې کولې. بیا که ډېر راوروسته کلونو ته راسو، دغه زه ته چې د خپل ماشومتوب وخت را یادوو،
په هغه وخت کې هم دلته تیاتر ډېر فعال و. زه چې ماشوم وم په کندوز کې موږ 2 تیاتر لرل. د تیاتر سیل ته بورتلو نوې پارچې به وي، له کابله ممثلان راتلل. اوس چې دا خبرې ستنه تیاتر خو ډېر لرغونی تاریخ لري او طبعا که په هغه شکل چې په یونان کې یا په لرغوني روم کې و، دلته داسې نمونې بیلګې په آسیا کې په ځانګړې توګه څه شی چې تاریخ ثبت کړی شاید وی نه لرو، مګر د هغه له مخې داسې معلومیږي لکه تاسو څنګه وویل چې حتما به دلته په یو نه یو بڼه به تیاتري نندارې وړاندې شوي دي. خو تیاتر په نسبتا معاصره معنا اصلا د امیر شیر علي خان په وخت کې افغانستان ته راغلی دی. هغه خپل دربار کې د بنگلادیش نه یا د هندوستان نه داسې کسان راوستي دي چې د خندولو یا د تمثیلولو استعدادونه لرلي دي. شیر علي خان په وخت کې 19مه پیړۍ ده. په 19مه پیړۍ کې په هندوستان کې د رقاصانو ګروپونه هم ډېر فعال وو. بله شیر علي خان هم دوی ځینې ګروپونه راوغوښتل. آیا تاسو چې وایاست چې تیاتر د شیر علي خان په وخت کې راغلی دی، همدغه د نڅاګرو له ګروپونو سره راغی که نه هغه بیل ګروپونه؟ طبعا اصلا د معاصرې موسیقۍ تیدابونه امیر شیر علي خان په وخت کې ښودل شوي دي او همدغسې د ممثلینو راتګ هم دلته پیل شوی دی او د دربار نه شروع کړي. البته نه په دغه بڼه چې دا اوس موجود دی. د تیاتر عصري بڼه دا اوس چې په اروپا کې دغه بڼه بیا د امان الله خان په وخت کې راغلی ده. د امان الله خان په وخت کې و چې حتی یو نندارای د اندلس فتح او سقوط د خپل امان الله خان ورته ناست دی او دا حتی د امان الله خان دومره شوق چې د امان الله خان وزیران په دغه ننداره کې برخه اخیستې ده. کله چې امانی نهضت د منځه ځي او سقاو دوره راځي، بیا تر ډیره وخته پورې تیاتر هم ورسره مري. بیا بل دوره د تیاتر چې دا اصلي د معاصر تیاتر پیلیږي او دا 1915 کال دی. دغه 1915 کال نه تر 50 کلونو پورې افغاني تیاتر په رښتینې معنا خپل شکل نیسي. په دغه وخت کې د دنیا ډېرې عظیمې نندارې فکر نه کړم چې ډېرې کمې هغه نندارې چې په نوره دنیا کې ډېرې مشهورې دي، ډېر لیوال لري، لیدونکي لري او دلته دې نه ایښودل شوي ده. اتلو دلته فرزند شکسپیر وښودل شوی، د مولیر اثار وښودل شوي، توفیق الحکیم اثار وښودل شوي. موږ خپله 15 کاله پخوا ډېر ښه تیاتر لیکونکي لرل، مشهور رشید لطیفي، دغه استاد بینوا، پژواک صاحب، په هغه وخت کې کابل نندارې و، زینب نندارې. نو تاسو 50 کال یاد کو، آیا دغه زوال بعد له 50 کاله پیل شوی دی؟ نه، 50 کالونه هم بیخي د تیاتر دپاره ښه کلونه وو. ما دغه وخته پورې دا تیاتر مکمل تکمیل شو، نور مخ په لوړه روانو. وروسته د 50 کال حوادث چې راغله هغه هم تیاتر ته سرعت ورکړ، تیاتر یې نور هم بشپړ کړ، مګر یوازینی تاوان چې تیاتر ته یې واړاوه هغه د تیاتر سیاسي کول و. د 50 کال نه وروسته د تیاتر سیاسي شو. ښاغلی شینواری، که د ظاهرشاه د وخت مجلې وګورې، ژوندون مجله، پښتون غږ مجله، په هغه وخت کې د کلیکسیونونه ما کتلي دي. په هغو کې دغه د تیاتر ممثلان او هنرمندان ډېره برخه لري. کله به فرضاً د مجلې په ټوله پشتي باندې د تیاتر یو ممثل عکس چاپ شوی وي، فرضاً د یو ممثل خبر به وي چې دا غواړي واده وکړي یا داسې خبرونه به وو. بیا په وروستو مجلو کې بیا دا قصې نه وي یا نسته. نو زه فکر کوم چې د اوج زمانه یې هماغه 15 کې ختمیږي د افغانستان د تیاتر اوج. دا به دقیق خبره مې یو ځینې تیاترونه دي چې په خپله شا ورغلی دی تر پای ننداره کړي، بیا یې لوبغاړي ستایلي دي، هم مادي هم معنوي. فرضاً یو تیاتر دی چې د وخت صدراعظم موسی شفیق وردي د قهرمان په نامه او دا د پښتو تیاتر او په هغه وخت کې د ممثلین هم هڅوي او تشویقي او پیسې هم ورکوي. هغه وخت 1,00,000 افغانۍ د دغه تیاتر جوړونکو ته ورکوي، یعنی دا په هغه وخت کې ډېر لوی رقم دی. او هغه وخت کې تیاتر د هغه وخت د شرایطو له مخې ډېر لیدونکي لري. تیاتر نه یوازې دولت سپورټوي بلکې تیاتر خپل عواید لري، ګټه راوړي. نو دا کلونه طبعا د تیاتر د افغانستان د ملي تیاتر طلایي کلونه به چړی وي تر
د 43 کلونو تر 250 کلونو. ښاغلی شینواری، په تیرو 14 کلونو کې څو ځله کوشش وسو چې په افغانستان کې تیاتر احیا سي. کله کله داسې فستیوالونه هم جوړ شوي دي. په دې 14 کلونو کې موږ خبرونه اورېدلي دي چې د مختلفو ولایتونو ممثلان راغوښتي دي، افغانستان شموله هڅې شوي دي په کابل کې، اوس هم کیږي. لیکن تیاتر سانه اخلي. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟ کوم مشکلات دي، حل لارې څه در معلومیږي؟ یو کلي تصویر چې زه د افغانستان د عمومي وضعیت لرم چې د فرهنګ په ډیرو برخو کې کار روان دی، مګر د یو سیستم تابع نه دی، ستراتیژي نه لري او د دولت لخوا نه سپورټ کیږي، نه حمایه کیږي. دغه څه چې روان دي هغه د تیاتر سره لیوالتیا او دغه تنده چې خلک یې لري په دې بنا باندې دا ځینې حرکتونه شکل نیسي، او بل ځینې غیر حکومتي ادارې دي چې ځینې پروګرامونه د تیاتر د پرمختګ دپاره کار اچوي. دولت هسې چې ښایي د تیاتر د احیا دپاره، د تیاتر د پرمختګ دپاره کوم منظم او مشخص پروګرام نه دی وړاندې کړی. ښاغلی شینواری، تاسې د دولت لخوا د یو منظم پلان نشتوالی یادوي، خو که پاکستان ته لاړ سو، په پاکستان کې تیاتر هغه مزه نه لري، هغه ولوله پکې نسته، هغه شور و شوق پکې نسته لکه په 80 میلادي کلونو کې چې و، لکه په 1960 میلادي کلونو کې چې و. دغه لاهور د پاکستان کلتوري مرکز بلل کیږي. په تیرو 10 کلونو کې د تیاتر فعالیتونه پکې ډېر کم دي. اوس خو د انټرنیټ له برکته موږ د دوی ورځپاڼې په کابل کې هم لوستی سو، هغه مزه یې نسته. داسې معلومیږي چې په دې سیمه کې چې د تشدد او د ناامنۍ یوه څپه راغلې ده، دی هم ډیرو هنرونو من جمله تیاتر ته گزارونه ورکړي دي. ناامني خو طبعا عامل دی، یعنی لوی عامل دا نه ګڼي نسبت د حکومت پالیسیو ته؟ والا لوی عامل به دا ونه ګڼم، خو عامل به یې وګڼم. اما ما په خپل نظر باندې لوی عامل په خپله د حکومت د توجه نشتوالی، د پاملرنې نشتوالی دی. لومړی خو دغه کوم تیاترونه چې تاسې یاد کړه کنه، دا بیرته باید، البته تاسې د کندوز له تیاتره وویله، د کندوز تیاتر په هماغو کلونو 40 کلونو کې چې کوم فعالیت لرو، بیا وروسته 50 کلونو کې ما هغسې پاملرنه ورته ونه شوه، 60 کلونو کې. مګر د کابل تیاتر تر کومه ځای چې و، دلته یوازې د کابل تیاتر نه و، دا د کابل تیاتر مو د ښاروالۍ تیاتر و، د اردو تیاتر و، فرضاً دغه تیاترونه، بیا د نور تیاترونه که فعالیتونه په ټپه لږ ودرېدل وروستیو کلونو کې. دا د کابل تیاتر ښه فعال و، مګر تر کومه پورې چې زما معلومات دي تر اوسه پورې حتی دغه تیاتر چې په ډېر کم لګښت باندې شاید بیرته احیا شي، لا دا تیاتر هم د هغه دپاره د نندارې دپاره بشپړ نه دی آماده. او په ضمن کې تیاتر هغه ممثلین چې په خپل وخت کې لرودل، بیا یې ممثلین په دې 14 کې هغسې استادان او هغسې ټاپ ممثلین، تکړه ممثلین چې هغوی د یو بشپړ او یو ښه تیاتر د لوبونې توان ورسره وي، بیا یې پیدا نه کړه دغسې یو تیاتر. نو زما نظر اوس باید اول خو ځینې تیاتري ودانۍ باید دې دپاره یو بودیجت په اطلاعات کلتور کې باید پیدا شي. په هغه وخت کې لا چې ډېر افغانستان وروسته پاتې و، د تیاتر روزنیز کورسونه به و. زه فکر کړم چې دلته اوس هم لازم دی چې تیاتر ځینې کورسونه جوړ شي. دلته ډیپارټمنټونه شته دی، خو لا نور هم زما په خپل هغه باندې تر اوسه دا دومره تلویزیونونه دي او سینما ته تنده ده، د ملي تولیداتو خبره، د بهرنیو کلتور د یرغل خبره ده. نو د دې لپاره چې دغه ټولو مسلو ته سم ځواب ورکړي، بعد په ټوله کې که سینما ده که تیاتر دی، د دې لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي، او په دې ستراتیژۍ کې د تیاتر د احیا دپاره هم باید ځانګړي تدابیر په ګوته شي او دا باید پلي شي. حتی تیاتر باید مکتبونو ته لاړ شي، نصاب ته شامل شي. ډېر کارونه دي چې تیاتر په برخه کې کېدی شي. په مجموع کې باید فرهنګي ستراتیژي جوړه شي، په دې ستراتیژۍ کې باید تیاتر هم خپله برخه ولري.